السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. له هر څه نه مخکې جناب مولوي صاحب نو رئیس الوزرا د سیاسي معاونیت له نورو منتظمینو نه مننه کوو چې داسې یو دروند مجلس یې جوړ کړی. دغه ډول مجالس هم موږ ته حوصله راکوي چې دغسې منورین، درانه خلک، د قلم خاوندان، د هم شاته ولاړ دي، ملګري دي، او هم دې ته یو حوصله ورکوي چې له خپلو مسؤلینو سره ویني او خپله خبره په آزاده فضا کې ورته کوي. ورونو وخت کم ده، مشران به خبرې کوي، څه خبرې چې د کړو وي هغه اکثره وسوې. زه فقط یوې خبرې باندې ترکیز کوم، هغه دا ده چې په کلونو کلونو حتی چې کله د کمونیزم هغه لومړی نیالګی راشین سو او راپورته سو او ګرمو اوبو ته یې د رسېدو خوبونه لیدل، نو په افغانانو کې د تقسیم تخمونه هم کرل او په خپل فکر یې خلک تربیه کول او منفي تبلیغاتو. بیا راځه چې د شوروي تر یرغله پورې، بیا له هغه بعد د تنظیمونو اختلافات، د ګوندونو اختلافات، بیا د امریکا او د ناټو یرغل. خلاصه دا ده چې د ټولو یرغلونو، د ټولو ډلو ټپلو زیات ترکیز په منفي تبلیغاتو کوو. څنګه افغانان تقسیم کی، څنګه یې مایوسه کی، څنګه یې د هېواده فرار ته مجبوره کی، څنګه خپل وضعیت بد ورته وښیي. دغه حالت دومره زیات تاثیر کړی چې اوس د موږ د قلم خاوندان، د موږ پوهان، د موږ پروفیسران، د موږ علما، د موږ ځوانان، هغوی چې چېرته راپورته شي د مایوسي خبرې کوي. زه وایم راځئ وګورو او دا حقایق له خپل ولس سره شریک کړو. ځوانانو ته حوصله ورکړو، سپینګیرو ته یې ورکړو، کارمندانو ته یې ورکړو، هغه څه بیان کړو، هغه څه ورسره شریک کړو چې هغه واقعا لاسته راوړنې دي. د مثال په ډول یو ذهنیت پیدا شوی ده چې د ملایانو حکومت ته، د طالبانو حکومت ته بل چاته برخه نسته پکې. زه هم حکومت د څه شی؟ حکومت خو به دا وزارتونه وي. راسه وزارت داخله کې زه هر سړي ته دا، وزارت خارجه کې هر سړي ته دا حق ورکوم چې ټول تشکیلات یې وګوري. په تیرو 2 کالو کې په ټول وزارت خارجه کې یو کس ما منفق کړی، یو کس، او که مې هغه هم قانوني نه و منفق کړی، زه مجرم یم. که هغه خلاف ورزي مقررې نه وي کړې، بیا زه ملامت یم. چې وارې هغه ټول کسان په خپلو ټولو وظیفو باندې ناستې کار کوي، بیا دا تبعیض چیرته ده؟ لکه څنګه چې د لاور شیخ صاحب وویل چې د ما وزارت هغسې ده. په وزارت تعلیم و تربیه کې قریب 3 لکه تشکیل ده. تاسې ورسئ وګورئ چې په دې 3 لکه کې 10,000 ملایانو طالبان شته. دغسې ورسئ صحت عامې ته ورسئ، دغسې بلې ادارې ته ورسئ. زه وایم راځئ چې څه حقایق دي هغه به سره ومنو. داسې ملایانو طالبان خواران له وخته له حکومته سړل سوي وو او اوس د حکومت په ځینو وظیفو کې راغلي دي. دا باید د خلکو د سترګو ازغی نه سي. اکثره له موږ نه د افغان شموله حکومت غوښتنه کیږي. نو زه دا ورته وایم چې که د اشرف غني حکومت تاسې افغان شموله بولئ او معلومو،
نو خو د سر کسان یې تللي دي 5-6 لکه مامورین ټول په خپل ځای پاتې دي، که رئیسان دي، که افسران دي، که مامورین دي، که حتی اجران و قراردادیان دي. نو که هغه افغان شمول خو ټول په خپل ځای پاتې دی. یو ملا او طالب و مجاهد کې کم هغه هم ورګډ شو، لا ښه پسې افغان شمول شو. او که له افغان شمول نه مطلب دا وي چې یو وزیر دی د فرانسې په فرمایش شي، بل دی د امریکا په فرمایش شي، بل دی د برطانیې په فرمایش شي، دغه افغان شمول خو نو موږ تاسې کولی نه شو. حتی په یو مجلس کې هم دا ورته وویل چې تاسې افغان شموله غواړئ، په ناروی کې مجلس شو. نو موږ ته یوه نمونه پیش کړي، تاسې غربي ټولنه یاست، موږ شرقي. په دا ټول شرق کې راته وایاست د فلاني حکومت غوندې افغان شموله جوړ کړه. په افغانستان کې راته وایاست په تېرو 20 140 50 100 کلو کې هغه فلانی حکومت افغان شمول و ته هغسې جوړ کړه. والله کې تر اوسه جواب را کړی. راځو نورو برخو ته. د اقتصاد نارې وهل کېږي. آیا په ټول عمر هم په یادېږي چې په روزه کې د خوراکي توکو نرخونه دومره راټیټ سوي یا دومره کنټرول سوي لکه سږکال؟ آیا په داسې یو هیواد کې چې په وچه کې راګرده بحر ته لاره نه لري، آیا دلته د غذایي موادو د سون موادو نرخونه د موږ تر همسایه هیوادونو ښه نه دي؟ حتی ماته یو تجار شکایت وکړو، وایي دا د غنمو د وړو نرخ هم دومره ټیټ کړی دا په آینده کې تاوان وکړي. مال څنګه تاوان کوي؟ وایي دلته ټن $10 تر قزاقستان ارزانه ده. نو تجاران به نه راوړي، بل وار به دلته قحطي راسي. مال خدای مهربانه ده، تر هغه وخته به خپله هم ورسي. نو ځان ته خو پرمختګ ده. په ټوله دنیا کې وګوره جنګ ځپلي هیوادونه، تاسې اوس وینئ د سوډان څه حالت ده، د لیبیا څه حالت ده، عراق څومره دربدرۍ تېرې کړې. دلته چې الله تعالی له تحول سره سم په اوله ورځ امنیت راوست، دا څومره لوی صفت ده، دا باید بیان کړو، خلکو ته وښیو. که د موږ دیني ادارې د مثال په ډول پرون مې یو خبر ولید چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یوه کارمند د ټکسي او موټروان سره نامناسب چلند کړی. په زر د 400 ساعتو کې وزیر صاحب خپله راغواړي، له وظیفې هم لرې کوي، له موټروان عاپ هم غواړي. آیا داسې مثال نن موږ په دنیا کې لرو که په افغانستان کې سابقه لرو؟ سرحدات هم له تحول نه وروسته خلک عادت سوي وو، د پخوا په رقم چې چېرته به پوسته جوړوله، که به چېرته رامخته کېدل، که به شاته کېدل. چې کله یې ولیدل چې مجاهد او اوسنی حکیم نظام دا له خپلې خاورې نه یوه انچ او یو لویست هم نه شاته کېږي، هغه ټیلې او ټمبې تېرې شوې. اوس یې تاسو وینئ چې په ټولو سرحداتو کې هېڅ خبره نشته. 40-50 کاله د ما او تا خپلو اوبو چې له خپلو غرو نه راتلې، د امو په سیند کې د ما او تا په 100,000 جریبه مځکه ونه خوړه. په 100 کلي دلته د شمال ورونه ناست دي، د کندوز و د تخار و د بلخ و د جوزجان، چا هغه هم وخوړ. نن استحکامي دیوالونه نه دي شروع، د اول وار نه داسې دا کار وشو. په ټولو برخو کې الحمدلله موږ هغه څه په نظر کې نیولي دي چې هغه د ملت غوښتنه ده. نم د ځوانو د زاړه فرق کړی ده، نم د شیو د سړي فرق کړی ده، نم د مجاهد او غیر مجاهد فرق کړی ده. داسې عمومي شرایط راغلي دي، د درېیمې نړۍ هیوادونه ټول په دې مشکلاتو کې اخته دي، روان دي. دنیا ټوله د همدې هیوادو په وګړو ډکه ده. دا د څوک په موږ نه تاوان کوي. او ډېر خو په داسې حالت کې هم دي، وایي 2 کسان سره ناست وو، یوه د شیدو غوړو مړۍ خوړله، بل جواری خوړ. نو جواري والا ته ست وکړو چې ته هم راسه له ما سره دا شیدې او غوړي وخوره. وایي هغه ورته ویل نه یې درسره خورم. وایي ولې؟ وایي د تا په شیدو کې غوړي کم دي. نو ده ورته ویل اوس خو داسې غوړ شی خورې، خپله سوړسک خورې او له ما سره د شیدو غوړو په مړۍ نه کېږي. زه هم دا اوس د موږ ګاونډیو هېوادو ته کوم خلک تښتېدلي، تاسې له ځوان نه پوښتنه وکړئ، د دوی د ذلت پوښتنه وکړئ، د دوی د اقتصاد پوښتنه وکړئ، د دوی د عزت پوښتنه وکړئ. چې آیا په کابل کې پاته ورونه به په عزت کې دي؟ صحیح ده، وظیفه به نه دي چا، وطن خو مې خپل ده، عزت خو مې ستا، څوک خو په لارې پوښتنه نه راچې کوي. نو ورونو راځئ دا مثبت اړخونه پورته کړو دنیا ته.
موږ د متوازن سیاست خبره کړې ده. عام ذهنیت دا ده چې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندل شوی. زه اوس هم د خپل نه رسمیت هغه تیر رژیم په رسمیت نه ورکوم. تیر رژیم دی له پاکستان سره په جنجال کې، له ایران سره په جنجال، مرکزي اسیا له هیوادو سره په جنجال، په میاشتو لارې بندي، نرخونه کله اسمان ته رسېدل، کله مځکې ته راټیټېدل. نن الحمدلله په تیر کال کې له ټولو شپږو سره ګاونډیو هیوادو سره زموږ اړیکې مثبت دي. یو بندر یوه لاره مو هم نه ده بنده سوې. که بنده سوې په 3-4 ورځو کې غم خوړل سوی فورا خلاصه سوې ده. نو همدغه به رسمیت وي. سفارتونه په کابل کې خلاص دي. دا اوس موږ د تاجکستان سفارت لرو، د ازبکستان لرو، د په کابل کې د ترکمنستان لرو، د ایران لرو، د چین لرو، د پاکستان لرو، د ترکیه لرو، د قطر لرو، د روسیې لرو، د قزاقستان لرو، د قرغیزستان لرو، او د ځینو نورو هیوادو سي استازي سته کله ځي کله راځي. مخبله په دې ټولو هیوادو کې رسمي استازي نوي ډیپلوماتان لېږلي دي. تجارت هم ورسره روان ده، راشه درشم سته. خو همدغه د رسمیت خو د دې دپاره سړی چا سره تجارت ولري، د تا ویزه ومني، د تا پاسپورټ ومني، د تا سفارت ومني او د سفارت ومني. او پاتې شو هغه 50 ملکه چې له موږ سره 20 کاله جنګېدلي دي، له هغو به دا تمه نه کوو چې په موږ د ګلان وشیندي. نو لله الحمد په ډېرو برخو کې ډېر ښه روان یو. په ټوله دنیا کې تاسې وګورئ، دا ډېره لویه خبره ده. آیا بله داسې پیسه یا کرنسي شته چې ډالر په مقابل کې دغومره پورته روانوي؟ دا اوس یوه نیمه جمعه مخکې په اسلام آباد کې د سارک هیوادو د سازمان د غړو د ټولو غونډه وه. ټولو په اتفاق سره افغانۍ ته اول نمره نوټ حیثیت ورکو چې په دې سیمه کې لوړه ده، یعنې حیثیت یې ساتلی ده بلکې ښه کړی ده. نو زه له نظام خو به دغه ته مې کېږي، نور خو نظام خپلو ټولو وګړو ته په خوله کې ګوله نه ورکوي. نظام خلکو ته امنیت برابروي، سهولت ورته برابروي، تجارت ته زمینه مساعدوي. په دې برخه کې کارونه سوي دي. اوس راځئ دغه نن غونډه چې موږ تاسې کې ناست شو، دغه تصور 3 کاله مخته خو چا خوب نه سوای لیدلی، بلکې دا 1 کال مخته لا هم دغسې یو ښه زمینه نه وه مساعده. زه هم نن سره کېناستو، یو د بل خبرې مې ښې واورېدې. تاسې باور وکړئ د افغانانو د فرار خبرې کېږي. دا اوس ما اسلام آباد ته سفر لارو، په تیاره کې مې پاس د تیارې له انجینره پوښتنه وکړه مال سواریان له کومې خوا ډېر دي؟ وایي 6 میاشتې کېږي چې د اسلام آباد ته خوا ډېر دي. تاسې نن ما اکثر وخت د خپلو مطبوعاتي ملګرو ته بار بار ویلي دي، ستاسې خبریالان ولېږئ چې په دې بولدکو چمن باندې له هغې خوا خلک ډېره روان دي، که له دې خوا روان دي ډېر. یعنې دا اوس دا پرون بله ورځ یو څوک راغلي وو، ما ته دا فریاد کاوه چې حاجي صاحب له هغې خوا هجوم دومره زیات و چې ضعیفه خلک تر پښو لاندې کېدل. نو زه هم دغه خبره ولې نه راپورته کوې؟ که یو وار خلک فرار کوي، بیا د کابل د کورونو کرایې ولې پورته روان دي؟ دا خو څه د 2 لکو د 3 لکو ښار نه ده، دا خو د 80 لکو انسانانو ښار ده. دا خو په 10,000 په 20,000 کورنیو نه جګېږي نه ټیټېږي. دا د کندهار پراپرټي ولې پورته روانه ده؟ دا جایدادونه ولې ګرانه کېږي؟ دا پرون 1 کال 1.5 کال مخته یو موټر په 4-5,000 ډالر و، نن ولې په 10 په 12,000 ده؟ زه هم راځئ دغه اړخونه راواخو. هم ځوانان حوصله نه بایلي، هم فرهنګیان حوصله نه بایلي، هم سپین ږیري نه بې حوصلې کېږي. الحمدلله چې داسې یو حالت راغلی ده، خدای تعالی مهربانه ده، دا به نور هم وده وکړي. په دنیا کې چې کوم نوي تغیرات را روان دي، له دې نه باید مثبته ګټه واخلو. تاسې ولیدل په تېره اونۍ کې په سیمه کې 3 څومره مهمې غونډې وسوې. په چین کې د مرکزي اسیا د هیوادونو غونډه د چین رئیس جمهور سره، په سعودي کې د عربي نړۍ د عربي ټولنې غونډه، په جاپان کې د پرمختللو هیوادو G7 غونډه. دنیا کې یو تغییر را روان ده، دنیا په څو قطبیتوب خواته روانه ده، او په دې کې به د افغانستان او د سیمې انشاءالله مثبت رول وي. افغانستان ته الله تعالی موقعیت ورکړی ده. نن سبا په دنیا کې که څوک جنګونه کوي په اقتصاد یې کوي. هغه څوک چې غوښتلی چې د افغانستان ذخیرې یا د افغانستان
له جغرافیایي موقعیت نه په زور استفاده وکړي. الحمدلله نور ټول مایوسه دي. اوس ټوله دنیا دې نتیجې ته رسېدلې ده چې څنګه افغانستان د اقتصاد محور سي، د اتصال محور سي، د مرکزي اسیا او د جنوبي اسیا تر مابین د وصل لاره سي او په دې ټولو کې مثبت رول وي. تاسې یادوینئ دا اوس کیسې موږ په اسلام آباد کې د چین او د پاکستان او د افغانستان کومه درې اړخیزه اعلامیه نشر شوه، تاسې به ټولو لوستي چې په دې کې د افغانستان 80% خبرې په دې کې د افغانستان په ګټه وډل شوي دي او افغانستان ته یو ډېر لوی حیثیت ورکړل شوی دی او په مساوي شکل باندې هغه اعلامیه ګډه نشر کیږي. نو همدغه رسمیت ده. به هر حال وخت ډېر کم د خبرې ډېرې دي. الله تعالی مو هر کله راوله، موږ به انشاءالله د تاسې په خدمت کې یو. الله تعالی دې موږ تاسې ترمنځ نزدېکت نور هم زیات کړي. الله تعالی هم د زړونو سره نږدې کړي. الله تعالی دې هغه مشکلات چې په مخ کې پراته دي هغه دې الله نور هم حل کړي او د تاسې په توسط غواړو چې کله کله په فارغه وخت کې دا د خپلو ټلیفونو یوه زیاته برخه دې ته وقف کړئ. خلاف هم مه ورته وایسته، مبالغه هم مه ورته کوئ. هغه د تاسې دوستانو وروڼو شناخته چې بهر ته تللي دي څه چې دلته حقیقت هغه ورته بیانوئ، خپلې غاړې پرې خلاصوئ. هر څوک حق لري د دنیا هر کونج ته ولاړ شي، تجارت دپاره، د تعلیم دپاره، هر څه کولی شي، خو په دې نیت څوک نه ځي چې زه مخالف یم یا زه په افغانستان کې جای نه لرم. الله تعالی هم قدرمن لره. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.